السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ یاست، غواړم چې د عدسیو کې د تصویر او جسم ترمنځ پر اړیکو باندې بحث سره وکړو. راځو دغه شکل چې تاسو یې وینئ، دلته یو جسم د محدبالطرفین عدسیې مخ ته قرار لري. کله چې وړانګې د جسم څخه پر عدسیې باندې ولګېږي د انکسار څخه وروسته، هغه وړانګه چې د اصلي محور سره موازي حرکت کوي له محراق څخه تیریږي، او هغه وړانګې چې پر نوري مرکز یا د عدسیې پر مرکز باندې وارده سي، په دغه جهت کې دغه سي مستقیم حرکت کوي او بالاخره د تقاطع په نقطه کې تصویر تشکیلیږي چې تصویر به د اصلي جسم په مخالف جهت کې قرار ولري، یعنی سرچپه به وي. اوس موږ تاسو راځو د تصویر د ارتفاع او همدارنګه د جسم د ارتفاع ترمنځ اړیکه څېړو. که چیرې د جسم ارتفاع په اچ سره وښیو او د تصویر ارتفاع په اچ زبر سره وښیو، اوس راځو دوه مثلثونه په نظر کې نیسو چې یو د ای بی سی مثلث دی او بل هم د سی ای کې مثلث دی، چې دا دوه مثلثونه چې د الفا زاویه یو په دواړو کې متقابل براست او مساوي ده، یعنی د ای بی سی مثلث او بل د ای کی سی مثلث. په دغه دوه مثلثونو کې د دوی د زاویو ترمنځ اړیکې په نظر کې نیسو. که وګورو د الفا زاویه په دواړو مثلثونو کې مساوي ده د متقابل براس په اساس باندې. دویم کراسو د ای زاویه مساوي ده د ای د زاویه سره، د ای زاویه مساوي ده د ای د زاویه سره، او دواړې 90 درجې دي، یعنی د 90 درجې په اساس باندې دواړې زاویې سره مساوي دي. کله چې په دوه مثلثونو کې دوه زاویې سره مساوي شولې، نو دریمه زاویه خپل سره مساوي کیږي، یعنی د بی زاویه مساوي ده د کی د زاویې سره. کله چې په دوه مثلثونو کې درې سره زاویې مساوي وي، نو دغه مثلثونه متشابه یا ورته بلل کیږي او زولې متناسبې دي. کولای شو چې د مساوي زاویې په مقابل کې چې کومې زولې پرتې دي د هغوی نسبت یو پر بل باندې ولیکو او تناسب جوړ کړو. په دې شکل باندې کراسو د ا زاویې په مقابل کې دلته اچ قرار لري او دلته په دغه مثلث کې بیا د ا زاویې په مقابل کې اچ زبر قرار لري، نو لیکلای شو چې اچ تقسیم پر اچ زبر دا مساوي کیږي. په دغه مثلث کې د بی په مقابل کې دغه زوله قرار لري چې دې زولې ته چې دا د جسم فاصله ده د عدسیې څخه، او موږ تاسو کولی شو چې دا په اس سره وښیو. نو اس تقسیم پر چا باندې کراسو دلته د کی د زاویې په مقابل کې چې د بی د زاویې سره مساوي ده دغه زوله قرار لري چې دا زوله فاصل کې د تصویر فاصله ده د عدسیې څخه، چې دا کولی شو په اس زبر سره وښیو. نو اس تقسیم پر چا باندې؟ پر اس زبر باندې. دلته منفي علامه ورکوو چې منفي علامه یوازې د دې نمایندګي کوي کله چې مثلا د اس او اس زبر فاصلې دواړه مثبت وي، منفي علامه موږ ته دا راښیي چې تصویر سرچپه دی. اوس کراسو نور دوه مثلثونه چې یو دلته یو عمود رسم کو، داسې د سی ډي اف مثلث او بل هم د اف ای کی مثلث. دا دوه مثلثونه په نظر کې نیسو، د سی ډي اف مثلث او اف ای کی مثلث. دا دوه مثلثونو ترمنځ هم اړیکې په نظر کې نیسو، د زاویو ترمنځ اړیکې څېړو.
کراسو د بیټا زاویه په دواړو کې متقابل براس ده، یعنی بیټا زاویه مساویه ده د بیټا د زاویې سره په دواړو مثلثونو کې د متقابل براس په اساس باندې. او همدارنګه که وګورو د سی زاویه مساویه ده د ای د زاویې سره د 90 درجې په اساس باندې. سی زاویه مساویه ده د ای د زاویې سره د 90 درجې په اساس باندې. کله چې په مثلثونو کې دوه زاویې سره مساوي سولې درېیمه زاویه سره مساوي کیږي، یعنی د ډي زاویه مساوي ده کې د زاویې سره. کله چې په مثلثونو کې درې سره زاویه مساوي سولې نو د مساوي زاویو په مقابل کې متناسب زولې پرتې دي او د زولو تناسب په لاس راوړو. د بیټا زاویه په مقابل کې په دې مثلث کې دغه زوله قرار لري چې دا د اچ سره مساوي ده، او همدارنګه د بیټا زاویه په مقابل کې په د دویم مثلث کې دغه زوله قرار لري چې دا اچ زبر یا د تصویر ارتفاع ده. نو لیکلای شو چې اچ تقسیم پر اچ زبر دا مساوي کیږي د ډي د زاویه په مقابل کې که وګورو دلته محراکي فاصله قرار لري، یعنی دا یو محراکي فاصله ده چې په اف سره ښیو. او همدارنګه د کی د زاویه په مقابل کې چې دغه زاویه ده د دې په مقابل کې دغه فاصله قرار لري چې د دې فاصلې د ښودلو لپاره موږ د اس زبر یا د تصویر د فاصلې څخه چې محراکي فاصله منفي کړو موږ ته دغه فاصله په لاس راکړي، یعنی اس زبر منفي اف د دغه فاصلې سره مساوي کیږي. نو کولای شو چې ولیکو منفي اف تقسیم پر اس زبر منفي اف چې دغه منفي علامه موږ تاسو وویله چې یوازې د دې مقصد لپاره چې موږ ته دا معلومه سي چې تصویر سرچپه دی که راسته دی دغه منفي علامه ورته ورکوو. که چیرې اوله رابطه چې موږ تاسو په لاس راوړې وه د دویمې رابطې سره پرتله کو نو د مساوات یو طرف مساوي دی په دواړو رابطو کې، نو دویم طرف هم یو په بل باندې مساوي نیسو. منفي علامه په نظر کې نه نیسو ځکه چې دلته منفي علامه په دواړو رابطو کې ستانو بیرته که منفي ورته ضرب کو نو یو له بل سره عین علامه یا مثبت علامه فلاس راځي. نو دلته لیکو چې تقسیم پر اس زبر منفي اف دا مساوي کیږي د اس تقسیم پر اس زبر سره. که چیرې دغه رابطه وسط او طرف کو نو نتیجه په لاس راځي. نو اف ضرب د اس زبر اف ضرب د اس زبر دا مساوي کیږي اس زبر چې په اس کې ضرب کو دا اس زبر علامه منفي اس چې په اف کې ضرب کو دا اس اف. کولای شو چې د مساوات دواړه طرفونه پر اس زبر اف باندې تقسیم کو اس زبر اف باندې دا ځای هم پر اس زبر اف باندې تقسیمو. دلته به اف د اف سره خلاصي اس زبر به د اس زبر سره خلاصي یو پر اس به فاتسي دا مساوي سي اس زبر به د اس زبر سره خلاصي یو پر اف فاتسي او منفي اس اف د اس اف سره خلاصي یو پر اس زبر به فاتسي. که یو پر اس زبر د مساوات دی خواته راوړو نو رابطه به داسې په لاس راسي چې پر اس مثبت یو پر اس زبر دا به مساوي سي د یو پر اف سره چې دا موږ ته د محدبالطرفین عدسیو معادله په لاس راکړل چې په دغه معادلې کې موږ تاسو کولای شو د اس او اس زبر ترمنځ اړیکه وڅېړو. اوس راځو اس ته قیمتونه ورکو د زبر قیمتونه په لاس راوړو او همدارنګه د دوی ترمنځ اړیکه څېړو. ګران محصلینو اوس راځو اس ته قیمتونه ورکو د زبر قیمتونه په لاس راوړو. که اس ته منفي لای تنهایي قیمت ورکو نو تاسو وینئ چې د اس پر ځای باندې منفي لای تنهایي وضع کو عادت پر لای تنهایي باندې صفر کیږي نو صفر مثبت یو پر اس زبر مساوي کیږي د یو پر
اف سره. که رابطه وسط او طرف کو نو اس زبر مساوي کیږي د اف سره. نو دلته موږ او تاسو د منفي لای تنه لپاره د اس زبر قیمت په لاس راوړي چې مثبت اف کیږي. شنو اوس راځو د اس ته منفي لای تنه قیمت ورکړی دی. اوس او د اس زبر لپاره مثبت اف قیمت په لاس راغلی دی. اوس راځو اس ته که منفي 2 اف قیمت ورکو د اس زبر لپاره قیمت په لاس راوړو. یو پر اس زبر مساوي کیږي یو پر اف. دلته علامه منفي ده، منفي په منفي کې چې ضرب کړو مثبت کیږي، مثبت یو پر 2 اف. نو یو پر اس زبر به مساوي سي مشترک مخرج 2 اف پورته نیسو، 2 اف پر اف باندې 2 دواره سیږي، 2 په یو کې دا 2 مثبت 2 اف پر 2 اف باندې یو دا یو مساوي کیږي 3 تقسیم پر 2 اف. کچيري دواړه طرفونه چفاکو یا سرچپای کو نو د زبر لپاره قیمت په لاس راځي چې مساوي کیږي 2 تقسیم پر 3 اف. نو د منفي 2 اف لپاره چې زبر ته اس ته قیمت ورکړیو د زبر لپاره 2 پر 3 اف قیمت په لاس راغلی. په همدې ډول باندې کچيري منفي اف قیمت ورکو اس ته نو یو پر اس زبر دا مساوي کیږي یو پر اف، منفي په منفي کې بیا مثبت کیږي یو پر اف. د اس پر ځای هم د اف قیمت وضع کوي علامه مثبت ته یو پر اس زبر به مساوي سي اف په مشترک مخرج ورته ونیسو نو یو مثبت یو کیږي او مساوي کیږي 2 تقسیم پر اف. په همدې ډول باندې اس زبر مساوي کیږي اف تقسیم پر 2 باندې. نو د منفي اف لپاره به د اس زبر قیمت په لاس راسي چې اف تقسیم پر 2. په همدې ډول باندې کچيري اف ته 0 اس ته وبخشي 0 قیمت ورکو نو د اس زبر لپاره چې قیمت په لاس راوړو یو پر اس زبر به مساوي سي یو پر اف منفي یو پر 0 چې مساوي کیږي کچیر راس عادت پر 0 باندې لای تنه کیږي نو دلته یو پر اس زبر دا مساوي کیږي یو پر اف منفي لای تنه. کله ته مخرج ورکو مشترک مخرج اف ورته ونیسو نو یو پر اس زبر مساوي کیږي یو پر اف او منفي لای تنه پر یو مشترک مخرج اف ورته نیسو اف پر اف باندې یو په اف کې دا اف منفي اف پر یو باندې اف په لای تنه کې دا اف ضرب د لای تنه. اوس کچیر راز په لای تنه کې اف ضرب کو بیا اف ځین منفي کو پر اف باندې تقسیم کو دا ټول لای تنه کېږي. یعنی د لای تنه سره کې عادت جمع کو ضرب کو تقسیم کو هیڅ تغییر په لای تنه کې نه راځي نو یو پر زبر به مساوي سي د لای تنه سره. کرابطه وسط او طرف کو نو نتیجه دا کېږي چې اس زبر ضرب د لای تنه دا مساوي کیږي په یو سره. د مساوات دواړو طرفونو پر لای تنه باندې تقسیم کو نو لای تنه به د لای تنه سره خلاصي. د زبر لپاره به قیمت په لاس راسي چې زبر به مساوي سي یو پر لای تنه دا به 0 سي. نو د 0 لپاره به د زبر قیمت هم 0 سي. کچيري اس ته مثبت اف قیمت ورکړو راځو د زبر لپاره قیمت په لاس راوړو یو پر اس زبر مساوي کیږي یو پر اف منفي یو پر اف. یعنی د اس پر ځای باندې مو اف قیمت وضع کوي. راځو یو پر اس زبر به مساوي سي اف مشترک مخرج ورته نیسو اف پر اف باندې یو دا یو منفي یو مساوي کیږي 0 تقسیم پر اف مساوي کیږي ته دواړي سرچپا کو نو زبر به مساوي سي اف تقسیم پر 0 باندې عادت پر 0 باندې لای تنه کیږي. نو دلته به د زبر لپاره قیمت په لاس راسي چې لای تنه یو قیمت ولا ورکو 2 اف قیمت پورته ورکو کچيري اس 2 اف سي مثبت 2 اف سي نو د زبر لپاره به قیمت په لاس راوړو. راځو په دغه معادله کې قیمتونه وضع کوو چې پر زبر مساوي کیږي یو پر اف منفي یو پر 2 اف یو پر زبر مساوي کیږي
مشترک مخرج 2 پورته نیسو 2 پر اف باندې دا 2 منفي 2 پر اف باندې یو دا یو پر اس زبر مساوي کیږي یو تقسیم پر 2 اف باندې که د زبر قیمت یعنی سرچپه کړو زبر به مساوي سي په 2 اف سره نو د 2 اف لپاره به مثبت 2 اف قیمت په لاس راشي اوس راځو دغه جدول په مرسته باندې ګراف رسمو د ګراف د ترسیم لپاره راځو د ایکس او وای محورونه په نظر کې نیسو دا د ایکس او وای محورونه چې دا فرض کو چې دا د اس محور دی د جسم او دا هم د زبر یا د تصویر محور دی اوس راځو که چیرې معادلې ته راسو یعنی دغه معادلې څخه د زبر قیمت په لاس راوړو نو یو پر اس مثبت یو پر اس زبر دا مساوي کیږي ده یو پر اف سره د زبر د قیمت په لاس راوړلو لپاره یو پر اس مساوات اخوا تاړو نو یو پر اس زبر مساوي کیږي یو پر اف منفي یو پر اس مشترک مخرج ورته نیسو نتیجه دا کیږي چې اف ضرب د اس په مشترک مخرج ورته ونیسو اف اس چې پر اف تقسیم کو اف سره اختصاري اس پاتې کیږي اس منفي او اف اس چې پر اس باندې تقسیم کو اس او اس سره اختصاري پاتې کیږي کچېرې دواړه طرفونه سرچپه کو نو اس زبر به مساوي سي اف ضرب د اس تقسیم پر اس منفي اف باندې چې دا معادله د دې معادلې په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو چې ګراف یې رسم کړو خو مخکې له دې څخه چې ګراف رسم کړو باید د معادلې لپاره مجانبونه په لاس راوړو مجانبونو د پیدا کولو لپاره یو موږ تاسو فوقي مجانب لرو بل عمودي مجانب لرو او بل هم مایل مجانب لرو کله چې د متحولونو درجه سره مساوي وي نو هلته مایل مجانب نسته یوازې افقي او عمودي مجانبونه ستا اوس که چیرې راسو دلته یو اس او اس زبر موږ تاسو لرو چې دا متحولونه دي او اف هم یو ثابت عدد دی که چیرې وګورو د عمودي مجانب د پیدا کولو لپاره موږ تاسو مخرج مساوي په صفر سره نیسو یعنی هغه عدد چې په هغه کې مخرج صفر کیږي هغه ته عمودي مجانب وایي نو راځو موږ تاسو مخرج چې اس منفي اف دی مساوي په صفر سره نیسو اس مساوي کیږي په اف سره یعنی دا موږ تاسو عمودي مجانب سو د افقي مجانب د پیدا کولو لپاره راځو د اس ضریب د مخرج د اس پر ضریب باندې تقسیمو کدلته وګورو د اس ضریب اف دی او دلته د اس ضریب یو دی اف چې پر یو باندې را تقسیم کو نو بیرته اف کیږي یعنی افقي مجانب یې مساوي له چا سره دی له اف سره دی عمودي مجانب هم مساوي له اف سره دی خدا د اس پر محور باندې رسمیږي او همدارنګه افقي مجانب چې د زبر پر محور باندې رسمیږي هم مساوي له اف سره دی عمودي مجانب چې د اس پر محور باندې رسمیږي د چا په اندازه باندې د اف په اندازه باندې رسمو دا عمودي مجانب سو او افقي مجانب چې د زبر پر محور باندې رسمیږي هم د اف په نقطه کې عمود خط رسمو چې دا افقي مجانب سو اوس راځو هغه نقطې چې موږ تاسو په لاس راوړې وې د هغوی نقطو په مرسته باندې ګراف رسمو کراسو د منفي 2 اف لپاره 2 پر 3 اف کیږي یعنی که چیرې مثلا جسم په منفي 2 اف کې پروت وي نو تصویر به په 2 پر 3 اف کې پروت وي 2 پر 3 اف تقریبا 0.5 یا دغه نقطه کیږي یعنی که تصویر که جسم په 2 اف کې پروت وي په منفي 2 اف کې نو جسم پر 2 پر 3 اف کې قرار ولري نو 2 اف دغه نقطه ده د راځو د وای د محور سره عمود رسمو او د راځو د ایکس د محور سره عمود رسمو نو دا نقطه سولم راځو کچيري منفي اف سي نو د اف لپاره یا مثلا د تصویر لپاره اف پر 2 قیمت پلاس راځي منفي اف کوم تاسو
وګورو دا منفي اف دی او همدارنګه اف پر 2 نو د اف نیمه کېږي چې دغه نقطه تقریبا اف تقسیم پر 2 نقطه به فرض کو په دې ډول باندې. او که چیرې مثلا منفي لای تنه کې جسم قرار ولري نو تصویر به په محراق کې قرار ولري. یعنی که چیرې مثلا جسم په منفي لای تنه کې قرار ولري نو تصویر به په محراق کې دلته قرار ولري. اوس دا چې مثلا موږ په منفي لای تنه کې جسم نسو شوالای نو تصویر هم مطلق په محراق کې نه واقع کیږي. یعنی محراق ته نږدې کیږي. هر څومره چې موږ لای تنه ته نږدې کیږو تصویر محراق ته نږدې کیږي. نو دا یو ګراف رسمیږي چې دا هغه یعنی ګراف مجانبونه نه کته کوي، یوازې په لای تنه کې ورسره وماس کیږي. دا 0 او 0 نقطه نه د 0 او 0 نقطې څخه د بل طرف د ګراف بل اړخ شي. کچېرې مثلا اف ته اس ته اف قیمت ورکو یعنی په جسم په محراق قرار ولري نو تصویر به په لای تنه کې سي. او کچېرې په محراق د فاصلې په نیمه کې جسم کښېږدو نو تصویر به هم د محراق د فاصلې په نیمه کې موقعیت ولري. یعنی که په 2 اف کې وي نو په 2 اف کې په دې ډول باندې چې ګراف یې داسې رسمیږي په دې ډول باندې. ګران محصلینو دا د هغه معادلې چې مثلا موږ او تاسو په محدبالطرفین عدسیو کې معادله په لاس راوړله او همدارنګه تصویر او جسم ترمنځ مو اړیکه پیدا کړله. کولی سو چې په مکارالطرفین عدسیو کې هم د هغې معادلې په مرسته باندې دغسې قیمتونه ورکړو او ګراف یې رسم کړو او د تصویر او جسم ترمنځ هغه اړیکې په نظر کې ونیسو یا پیدا کړو. خو یوازې په محراقي په مکارالطرفین عدسیو کې په معادله کې چې کوم معادله موږ او تاسو وایو توپیر یې د محدبالطرفین عدسیو سره دا دی چې موږ او تاسو په محدبالطرفین عدسیو کې وایو چې یو پر اس مثبت یو پر اس زبر دا مساوي کیږي د یو پر اف سره. په مکارالطرفین عدسیو کې دا هغه معادله ده یوازې یو پر اس مثبت یو پر اس زبر دا مساوي کیږي د منفي یو پر اف سره. یعنی دغه یو علامه توپیر کوي. نور ټولې هغه رابطې او اړیکې په دغه ډول باندې دي. یعنی ګراف هم په دغه ډول باندې ترسیمولی سو.